تاسو له به د سکرین باندې دغه د یو ډیمې ویډیو ښکاري چې یاره دغه په یو کمره کې د یو کس سره ګډېږي او دغې ته وګورئ ټوله بربنډه پرتوګي نشته او بس دغه دی ګډېږي دغه دی ځان لقیي رالقیي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو په سکرین به تاسو ته دغه ویډیو ښکاري دا د پښتو ډرامو یو اکټره ده، یو ډانسره ده چې دا په یو کمره کې ګډېږي. تاسو ته به د دې دا ټول دا باډي ښکاري چې یاره وګورئ دې پرتوګ نه دی اغوستی او بس دغه شانتې له غړه ګډېږي ټوله بربنډه ده، یو سیکس ډانس چې دی هغه کوي. خو زما هغې پښتنو ته هغې خویندو میندو ته هغو ته زما دغه یو ریکویسټ دی، پیغام دی چې مونږ برحیصله ویډیو کوو او مونږ دا نه غواړو چې یاره مونږ چا باندې تنقید وکړو، په چا باندې دې خبره وکړو، خو زمونږ دغه یو 100% کوشش دی چې یاره مونږ یو اصلاح ویډیو چې دی خلکو ته وکړو. نو زمونږ دغه 100% کوشش دی. زه هغې خویندو میندو ته وایم چې کومې غریبانانې دي وسې نه کېږي هغوی چې دي دې شوبز ته راتلل غواړي هغوی ته چې مه راځئ. ولې چې تاسو یو ښه کنټینټ جوړ کړئ، تاسو چې په خپل کور کې هم یوټیوب فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ، تاسو چې دی نو تاسو خپل تصویر په خپل پیس هم سکرین له مه راوړئ او تاسو د هغې نه پیسې ګټلی شئ. نو ډېرې داسې جینکۍ چې په میډیا والې ته تپوس وکړي چې یاره تاسو ته څه مسله ده، یاره بس زما رونه نه و، زما پلانکۍ نه و، زما ډینګۍ نه و، بس زه ډرامو له رالم یا زه ګانو له لاړم. د هغوی بیا دغه شانتې انجام چې څنګه د دې دا ویډیو وایرل شوه چې هغه مختلف خلک چې دي هغوی دغه استعمالوي. نو زه هغه خویندو میندو ته وایم چې کوم زما اواز اوري، زه دا نه کوم چې یاره زه چا باندې تنقید وکړم او زه دې د هغوی ویډیو ځان سره ولګوم او زه دې په هغې باندې خپل ریاکشن وکړم، نه، خو صرف دا تاسو ته دې لپاره وایم چې وګورئ دا هم یو سندرغاړې ده، دا یو ډانسره ده چې دې دغې ګانې سره چې دغه ګډېږي دغې دې پرتوګ ته وګورئ نشته، بس دغه یو نری بلین اغوستی دی ګډېږي. خو دا به هم د چا خور وي، د چا به مور وي، د چا چې دا د آخرت دپاره ګټه وکړئ. ولې چې په قبر کې به الله ستاسو نه ستاسو د دغه تپوس کوي چې یاره ما ځواني درکړې تا څه کې تېره کړه. نو که زما ویډیو مو خوښ شوي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. زما یوټیوب چینل احسان الله افیشل لازمي سبسکرایب کړئ او بیل ایکن په حال باندې کلیک کړئ او ویډیو کې لازمي زما کمنټ کوئ که ستاسو ویډیو خوښېږي نو موږ به درته انشاءالله ښایسته ښایسته ویډیو راوړو، په هغه غلطو خلکو به تاسو ته ریاکشن کوو چې کوم زموږ ماحول خرابوي، کوم زموږ معاشره خرابوي. خپل ښه ورور احسان الله ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.